د لاجوردو لارې پرانیستو یو ځل بیا د افغانستان ترانزیتي اهمیت راژوندی کړ. دا د تاریخ بیا تکرار دی. د لاجوردو پر لاره سوداګري ارزانه او اسانه ده. افغان محصولاتو ته به د نړۍ په ډیرو مارکیټونو کې بازارونه پرانیستل شي. اوس افغانان خپلو بدنیتو ګاونډیانو ته احتیاج نه دي. دا ګاونډیان هیڅ اقتصادي او ترانزیتي فشارونه پر افغانستان نشي راوستلی، بلکې دا د دوی خپله خوښه ده چې په دې کې ونډه اخلي او که په ځان پسې د انزوا ورونه تړي. خو غوره دا ده چې د سیمې ټول هیوادونه خپلې ګټې د افغانستان په سوله او سوکالۍ کې ولټوي. له دې پرته ناوړې پالیسۍ او د نورو په کورنیو چارو کې له لاسوهنو د ګټو پورته کولو مهال پای ته رسېدلی او ځای یې متقابلې همکارۍ او ګډې سوداګرۍ نیولی دی. پر دې بنسټ افغان سوداګر باید له دغه فرصته غوره ګټه واخلي او د افغانستان په اقتصادي پرمختګ کې خپل مسؤلیت ادا کړي.